حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنه د انصارو څخه یو نوی ځوان و چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت به یې کاوه. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د کوم کار د پاره واستاوي چې ورسه پلانکی کار وک. کله چې هغه پر لاره باندې روان دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه کوم کار کوي، د یو انصاري صحابي د کور مخ ته چیریږي چې د کور دروازه یې خلاصه ده او بعد د حمام پرده پورته کړل. په دې وخت کې د ثعلبه سترګې ناڅاپه پر یوې ښځې ولګېدلې چې هغه لمبېدله. هغه په ناپامۍ کې خپل نظر تکرار کړي، یعنې ثعلبه د ښځې خواته وکتل چې هغه په حمام کې ده او لمبېږي. نو دی ډېر زیات وارخطا سو، په ویره کې سو او پر زړه باندې داسې خبرې راغلې چې د ځانه سره یې وویل زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خادم یم او داسې ګناه مې وکړله چې پردۍ ښځې ته راسه وکتل سول او په داسې حالت کې چې هغه په حمام کې لمبېږي. نو خامخا به اوس د دغه کار په اړه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلیږي او زه به د منافقانو په څیر رسوا سم. د همدې ډار او ویرې څخه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور ته د ورتلو ډاډه وکړل او سیده د مکې او مدینې منورې ترمنځ غرونو ته وتښتېدی تر څو هلته د خپلې ګناه ژړا او توبه وباسي. د میاشتو په تېرېدو ځینو روایتونو کې 40 ورځې راغلي دي، ځینې وایي میاشت تېرې سولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ثعلبه پوښتنه کوي خو ثعلبه ورک دی، تر څو چې د الله تعالی جل جلاله د لوري څخه حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغلی او ویې فرمایله چې یا رسول الله ستاسو د امت تښتېدلی بنده د پلانکي غره په غارونو کې د اور څخه د جهنم څخه د دوزخ څخه پناه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه دی دواړه پسې واستوله. هغوی چې کله غره ته نږدې سوله د مدینې د یو شپون څخه د یو چوپان څخه پوښتنه وکړله چې دلته دې کوم ځوان نه دی لیدلی؟ شپون ورته وویل شاید تاسو هغه ځوان غواړئ چې د جهنم څخه تښتېدلی دی، د دوزخ څخه تښتېدلی دی یا د دوزخ د وهمه څخه تښتېدلی دی. هغه وویل چې هو همدغه شپون، همدغه شخص غواړو. نو شپون ورته وویل چې هغه د شپې په نیمایي کې د غاره څخه راوځي، خپل لاسونه یې پر سر باندې او د الله تعالی جل جلاله حضور ته ژاړي. کله چې شپه سوله ثعلبه راووتی نو عمر رضی الله تعالی عنه او سلمان پارسی د یو ځای پټ ورته ناست و، نو هغه ونیوی. ثعلبه په ویره کې سو او پوښتنه یې وکړل چې آیا رسول الله ته زما په نوم باندې وحی نازلې سولې؟ آیا زه په منافقانو کې حساب سوی یم؟ هغوی ورته ډاډ ورکوي چې نه داسې څه نسته، دا ستا وهم دی. کله چې هغوی ثعلبه رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راوستی، هغه ډېر کمزوری سوی و، ډنګر سوی و، ځکه په غره کې خو د خوراک کوم شی نه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سر په خپله مبارکه غېږه کې کښېښاوه، خو ثعلبه د شرم او ویرې خپل سر لرې کوي بیرته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زنګانه یا د غېږې څخه او ویل به یې چې یا رسول الله زما سر د ګناهونو څخه ډک دی او د دې وړ نه یم چې ستا په پاکه غېږه کې زما سر پروت وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ول چی احساسوي ای ثعلبه؟ ثعلبه ورته وویل ول داسې احساس کوم لکه میږیان چې زما غوښې او هډوکي ترمنځ ګرځي، لکه زما د هډوکو او غوښو ترمنځ چې میږیان ګرځي داسې احساس کوم، یعنې د مرګ سختي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بیا څه غواړې؟ هغه ورته ویل یوازې د خپل رب څخه بخښنه غواړم چې الله تعالی ما وبخښي. په دې حالت کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته د بخښنې او د رحمت زیری ورکړي چې الله تعالی جل جلاله ته بخښلی یې. نو ثعلبه رضی الله تعالی عنه کلمه تېره کړله او سمدستي یې ساه ورکړل او وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. په روایتونو کې راځي چې د هغه د جنازې د وړلو پر مهال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو پښو پر مړوندونو یا زموږ ستاسو په اصطلاح د ګوتو پر سرونو باندې روان و. نو کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په داسې حالت کې ولیدی چې د پښو پر ګوتو باندې روان دی، نو پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې یا رسول الله داسې ولې ګرځې، داسې ولې روان یې؟ نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ول ای عمره، قسم په هغه ذات چې زه یې په حق سره رالیږلی یم، د ملائکو د ډیروالي له امله د پښو ایښولو ځای نه دی پیدا کړی چې د ثعلبه جنازې ته راغلي دي. دومره زیاتې ملایکې د ثعلبه رضی الله تعالی عنه و جنازې ته راغلي دي.